السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترم ملګرو، نن به زه تاسو ته په دې ویډیو کې دا دروښیم چې یو تصویر اصلي دی او که جعلي، او بله دا چې تاسو په دغه ویډیو کې د یو تصویر په اړه پوره معلومات کولی شئ چې دا تصویر د چا دی، د څه شي تصویر دی او د کوم وخت تصویر دی. د نور تفصیل دپاره ویډیو تر پایه وګورئ. هیله ده چې دغه چینل د نورو داسې معلوماتي او خسته ویډیوګانو دپاره سبسکرایب کړئ. خو یوه یادونه کوم، هغه دا چې که تاسو ګوګل په موبایل کې استعمالوئ نو بیا په کروم براوزر کې د ډیسکټاپ سایت باندې به کلیک ورته کوئ ترڅو له دغې اسانتیا نه ګټه واخلئ. اوس راځو د ویډیو د زده کړې په طرف باندې. کروم براوزر خلاصوم، ګوګل خلاصوم. د هغې نه وروسته اوس ګوګل موږ ته خلاص شو. د دې نه وروسته به په دغه ایمیجز باندې به کلیک وکړو. کله چې په ایمیجز باندې کلیک وشو نو اوس موږ غواړو چې یو تصویر راواخلو چې دغه تصویر په اړه معلومات وکړو چې دا تصویر د چا دی، د کوم وخت تصویر دی، نو په اړه موږ معلومات کولی شو. دغلته دوه اپشنونه دي. په دغه مایک په نښه باندې نه، په دغه کیمرې په نښه باندې به موږ کلیک وکړو. بیا دلته دوه اپشنونه دي، پیسټ ایمیج یو آر ایل. که موږ ته د تصویر یو آر ایل معلومي نو موږ به بیا هغه یو آر ایل دلته را پیسټ کړو، او که موږ سره کمپیوټر کې تصویر نو اپلوډ ان ایمیج باندې به کلیک کوو. دې نه وروسته به په چوز فایل کلیک کوو او هغه تصویر چې موږ راخلو په اړه باندې. نو زه اوس دغه تصویر ما سره دی، په دې باره کې زه معلومات کوم چې دا تصویر د چا دی. نو په دې تصویر کلیک کوم او اوپن باندې کلیک کوم. اوس د دې تصویر په اړه باندې موږ ته ګوګل معلومات راولي، بېلابېلو ویبپاڼو کې نشر شوي دي دا معلومات. اوس موږ ته زموږ کوم تصویر چې دی 810x1540 سایز دی. نو دا موږ ته معلومات راغلل. په ویکیپیډیا کې موږ ته دا معلومات شته دی. همداسې نور تصویرانې په بېلابېلو ویبسایټونو کې خپاره شوي دي. دا ټول په دغه ویبسایټونو کې معلومات شته. نو زه راځم په دغه ویکیپیډیا باندې به کلیک کړم. ویکیپیډیا اوس موږ ته پوره معلومات راکوي، خو دا ویکیپیډیا کې معلومات چې دي په انګلیسي نه دي، په بله ژبه باندې دي. موږ کولی شو په ویتنامي ژبه کې دي، نو موږ غواړو چې انګلیش باندې هم دا معلومات وګورو چې دغه تصویر د چا دی. موږ دغلته به دا انګلیش باندې کلیک کوو چې موږ ته معلومات وشي چې دا تصویر د چا دی. ګوره په دې ځای کې د هماغې ښځې په اړه باندې دلته معلومات راغلي دي. دا چې دا د فنلینډ لومړی وزیره ده، 40مه وزیر اعظمه یې ده. همداسې دا نور معلومات هم تاسو په اړه باندې کتلی شئ. اوس راځو زه بیا ځم ګوګل ته ځم او بل ویبسایټ باندې هم کلیک کوم. تاسو کتی شئ چې هماغه تصویر چې مونږ کړی دی په دغه ویبسایټ کې هم نشر شوی دی. تاسو اوس کتلی شئ ملګرو، دا په فلیکر کې دا تصویر نشر شوی دی. چا نشر کړی دی؟ فلیکر د یاهو د تصویرانو یو ویبسایټ دی. نو دا تصویر هم دلته ګوره سنا مارین نومیږي. دغلته نور معلومات هم په اړه باندې شته دی. دا تصویر په دې ویبسایټ کې نشر شوی دی په دغه تاریخ باندې اکتوبر 14 2014 کې، اکتوبر 14مه نیټه 2014 کال کې. زه بیا ځم یو بل ویبسایټ هم ګورم چې دا ویبسایټ دا تصویر نشر کړی. دغه ویبسایټ ته ځم چې دا ویبسایټ هم دا تصویر نشر کړی دی. په بله کومه ژبه کې دی، فکر کوم ویتنامیز کې دی. نو دا هم معلومات تاسو دا لوستلی شئ ملګرو. دا ډول بل تصویر په اړه هم تاسو معلومات کولی شئ. زه اوس ځم ګوګل هوم باندې بیا کلیک کوم. یو بل تصویر ګورم، دلته په ایمیجز باندې بیا کلیک کوم او ایمیجز باندې مې چې کله کلیک وکړ، زه اوس یو بل تصویر راخلم. زه په دغه کیمرې په نښه باندې کلیک کوم، بیا راځم اپلوډ ان ایمیج باندې کلیک کوم او بیا په چوز فایل باندې کلیک کوم. دې نه وروسته زه یو بل تصویر راخلم. مثال په توګه باندې دغه تصویر زه راخلم چې دا تصویر چېرته نشر شوی دی. اوس دا تصویر چې دی ما سره چې کوم تصویر دی، دې تصویر سایز دی 920x843. دا یې اندازه ده. اوس هغې ته ورته بېلابېل تصویران نشر شوي دي. هماغه که نه دي، هماغې ته ورته نور تصویران دي.
خو هماغه تصویر مونږ ته ګوګل کوشش کوي چې پیدا یې کړي. اوس همدغه تصویر دی دلته په فیسبوک باندې خپور شوی دی، دلته هم په فیسبوک باندې خپور شوی دی. نو داسې بېلابېل تصویران مونږ کولی شو چې په اړه یې معلومات پیدا کړو. زه اوس یو بل تصویر ته ځم، د دې نه زه اپلوډ کوم، بیا اپلوډ ان ایمیج باندې کلیک کوم او چوز فایل باندې کلیک کوم. زه اوس یو بل تصویر راخلم، مثال په توګه باندې دغه تصویر زه راخلم چې دا تصویر د کومه شوی د کوم ځای دی. اوس دا هماغه رقم تصویر دی، زموږ تصویر 500 ضرب 750 سایز دی. هماغه تصویران چې ما کوم کړی دی دا په دې ویب سایټ کې پینټریسټ کې هم شته دی، په دغلته هم ویب سایټ کې خپور شوی دی، په دغه ویب سایټ کې خپور شوی. نو بیلابیلو ویب سایټونو کې دا تصویر خپور شوی دی، مونږ یې په اړه باندې معلومات کولی شو. اوس مثال ما سره یو بل تصویر دی، زه دلته ځم اپلوډ ان ایمیج چوز فایل، زه ورته دغه تصویر کلیک کوم چې دا به کوم ځای په دې تصویر په اړه باندې اوس مونږ ته معلومات راکوي چې دا به کوم ځای. نو دا تصویر په اړه باندې ګوره، دا زموږ تصویر چې دی 1100 ضرب 780 اندازه دی. نو هماغې ته ورته نور تصویران مونږ ته راغلل او بیا مونږ په دې تصویرانو باندې کلیک کوو، هر ویب سایټ ته ځو او بیا به مونږ ته معلومات وشي چې دا تصویر د کوم ځای دی. نو په دې طریقه باندې ملګرو مونږ کولی شو چې د یو تصویر په باره کې معلومات ترلاسه کړو. دا هم معلوم کړو چې که مونږ ته یو تصویر چا رالیږلی چې دا زما تصویر دی، هغه به مونږ دلته راشو په ګوګل کې، بیا په ایمیجز کې به یې وګورو چې دا تصویر د چا دی. کیدای شي هغه هماغه تصویر په بېلابېلو ویب سایټونو کې بل وخت په مختلفو وختونو کې نشر شوی، نو مونږ ته بیا پته ولګېږي چې دا تصویر اصلي دی او که جعلي دی. نو هیله ده چې ویډیو مو خوښه شوي او زما چینل در سره سبسکرایب کړئ او ویډیو د نورو ملګرو سره شیر کړئ. ډیره زیاته مننه.